تازه او دردونکی خبر پېښور کې له یوې افغاني مور سره یو کس څه وکړل. که غواړئ چې په اړه یې پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او د نورو داسې معلوماتي او مفیدو ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې تاسې ته په وخت در ورسیږي. ملګرو، څو ورځې مخکې یوه افغانه مور چې د کینسر بیماره هم وه د افغانستان څخه له سپین ږیري خاوند او له وړوکي زوی سره د تورخم له لارې پېښور ته راغله او غوښتل یې چې د لاهور شوکت خانم هسپتال ته د ځان د علاج او درملنې لپاره ولاړه شي. دغه افغانه مور او سپین ږیری خاوند یې چې په اصل کې د بره پښتونخوا دري زبان وو او په پښتو هم نه پوهېدل. دوی چې کله له تورخم څخه پېښور ته راورسېدل او په پېښور کې نابلده هم وو او په پښتو هم نه پوهېدل، نو په پېښور کې دوی د افغانستان یو ظالم او بې غیرته دري زبان کس سره مخ کېږي او هغه ښځه وایي چې له ما سره دغه کس په دري یا فارسي خبرې وکړې او زه یې د پېښور BRT سټیشن ته دننه کړم او راته یې وویل چې زه به تاسو ته فری علاج وکړم او همداسې نوره مرسته به هم درسره وکړم ځکه چې زه په لاهور کې ښه بلد یم او همداسې نور ډېر لالچ یې راته راکړ او ما هم د دغه کس خبرې واورېدلې او ما فکر کول چې دغه فارسیوان کس زما د وطن دی نو په رښتیا به راسره مرسته وکړي، خو په اصل کې داسې نه و. دغه ظالم کس زما څخه په همدې BRT سټیشن کې زما سره او د علاج ټولې پیسې پټې کړې او راڅخه پټ شو او وتښتېدل او زه یې همداسې پرېښودم. اوس مهال دغه کس د پېښور پولیسو نیولی او د پېښور په جیل کې دی. د پېښور د پولیسو مشر SHO وارث خان وایي چې دا زنانه موږ ته تھانې ته راغله او راته یې وویل چې زه د افغانستان څخه راغلی یم، د کینسر مریضه یم او غوښتل مې چې لاهور شوکت خانم ته د علاج لپاره ولاړه شم، خو په پېښور کې یو افغان چې زما سره یې په فارسي خبرې کولې او د پېښور BRT سټیشن ته یې دننه کړم او په دوکه طریقه سره یې راته وویل چې زه تا ته فری علاج کوم او په همدې چل کې له ما سره په بیگ کې افغانۍ، ډالر او سرول ټول یې راڅخه ووهل او راڅخه پټ شو. SHO وارث خان صاحب وایي چې دې ښځې په سرو سترګو ژړل او هیڅ هم نه ورسره چې دا مورکۍ د خپل ځان علاج پرې وکړي. SHO صاحب زیاتوي چې په 3 ورځو کې موږ دغه غل ټریس کړی او ومنیول او ټولې پیسې مو واپس هغه مورکۍ ته ورکړې. نوموړی SHO وارث خان صاحب وایي چې د دغه ظالم غل دغه کار دی چې د افغانستان نه کوم لاچاره کسان راځي دی ورسره دوکه کوي او غلا کوي او بیا ورڅخه پټیږي. کله چې له دغه غل څخه پوښتنه وشوه دی وایي چې ما مخکې هم دغه کارونه کړي دي او زیاتوي چې هغه نابلده او خصوصا هغه کسان چې په پښتو نه پوهېدل چې له افغانستان څخه پاکستان ته د علاج یا درملنې لپاره راتلل نو ما به له هغوی سره په دې شکل دوکې کولې او پیسې به مې ورڅخه وهلې. دی زیاتوي چې زه دا هر څه د مجبوري څخه کوم، وایي زه د قرآن حافظ هم یم، مخکې مې ښه کاروبار کول خو له کله چې له غلطو خلکو سره وګرځېدم نو هغوی په جواري راوستم او دا کارونه مې هم شروع کړل او دا هم وایي چې زه مخکې هم څو ځلې په همدې دنده کې جیل ته تللی یم. ملګرو، د دې واقعې په اورېدو مې ډېر زړه درد وکړ ځکه چې کله یوه تور سرې مورکۍ له یوې خوا د کینسر ناروغه وي او د افغانستان په شان له جنګ ځپلي هیواد څخه بل هیواد پاکستان ته د علاج او درملنې لپاره راځي او چې خپل سړی ورسره داسې کار کوي دې نه 100 ځلې مرګ بهتره دی. او هغه ټولو افغان ورونو او خویندو ته کوم چې له افغانستان څخه پاکستان ته د درملنې لپاره راځي دا وایو چې په هیچا هم باور مه کوئ او همیشه خپل کار په خپله کوئ ځکه خدای بکړه چې په داسې د لستوڼي په مار وانه وړئ. خوږو دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې چمتو شوي ویډیو. ډیره مننه چې ویډیو مو تر پای را سره وکتله. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي.
که مو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې معلوماتي او مفیدو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.